پر افغان خاوره د پاکستاني الوتکو بیا ځلې سخت بمبارونه. پاکستاني الوتکو د قندهار کلو اردو بمبار کړي. سلام ستړي مشئ د پښتون نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. پاکستاني جیټ الوتکو د قندهار پر کلو اردو بمبار کړی دی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې پاکستاني الوتکو پر د قول اردو 4 بمونه غورځولي دي او تر اوسه پکې د ویشتل شویو مهماتو او تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي ترلاسه شوي. هاخوا بیا د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو ځل بیا د اسلامي امارت او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې اسلامي امارت له پاکستاني لوري څخه د یو شمېر پوستو د نیولو ادعا هم کوي. بل خواته بیا پاکستاني چارواکي وایي په پښتونخوا کې او پاکستان کې حالات مخ په خرابېدو دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی ویلي چې د پاکستان د حکومت له یو شمېر استازو سره په وروستیو غونډو کې یوازینۍ اجنډا دا وه چې په پښتونخوا او ټول پاکستان کې حالات مخ په خرابېدو دي. هغه نن په یوه خبري غونډه کې ویلي له فدرالي استازو سره په وروستیو لیدنو کې زموږ یوازې یوه اجنډا وه او هغه دا چې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او په عمومي ډول په ټول پاکستان کې حالات د خرابېدو په طرف روان ښکاري. که موږ خپلې غوښتنې تغییر نه کړو نو دا وضعیت به نور هم خراب شي. نوموړي دغه راز ویلي د مخکیني لومړي وزیر عمران خان هغه غوښتنه چې له اسلامي امارت سره د خبرو لپاره